السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو خراغلا زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان افیشل چینل ګورئ. په دې ویډیو کې به دوستانو داسې یو اپلیکیشن زه تاسو سره شریک کړم که چیرې ستاسو په فون کې وایرس وي، ستاسو په فون کې جنګ فایلونه یا اضافي فایلونه جمع کیږي، ستاسو د فون سټوریج یا حافظه زر یا اتوماتیک ډول باندې ډکیږي، نو دا اپلیکیشن دوستانو ضرور ډاونلوډ کړئ، ضرور یې وکاروئ. بالکل به ستاسو فون د وایرس نه، د جنګ فایلونو نه، د هر څه نه پاک صفا شي، کلیر به شي. راځو دوستانو د موبایل سکرین ته او تاسو ته نوره طریقه په موبایل کې درښایم. دوستانو تاسو به داسې راشئ، پلی سټور به راخلاص کړئ، بیا به راشئ پلی سټور کې د سرچ برخې ته او دلته به تاسو ورته ولیکئ جنګ سمشر او بیا به د لاندې برخې نه داسې سرچ کړئ. دوستانو وګورئ ستاسو په مخامخ دا یو اپلیکیشن دی جنګ سمشر فون کلینر او دا 10 میلیونه ډاونلوډ لري او د دې سایز هم ډیر ورکوټی دی، 11 MB دی. داسې به دې برخې نه ډاونلوډ کړئ. دوستانو وګورئ د اپلیکیشن زما سره ډاونلوډ شو او اوس به زه راشم دلته به راخلاص کړم، نوره طریقه به تاسو ته وښیم. جنګ سمشر په نوم باندې د اپلیکیشن داسې به راخلاص کړئ. د دې استعمال هم ډیر اسانه دی. له دې ځای به داسې سټارټ کړئ. ښه دوستانو اوس راځو د دې اپلیکیشن استعمال ته. دلته وګورئ جنګ کلین، اول به تاسو دې باندې داسې کلیک وکړئ، بیا به دا داسې الاو کړئ او دلته وګورئ دوستانو لکه څنګه چې زما فون کې دغه یو څو ټیک مارک دي، تاسو به ټول داسې ټیک مارک کړئ، بیا به داسې لاندې راشئ کلین امیډیټلی باندې به کلیک وکړئ. ستاسو فون به بالکل صفا شي، ستاسو د فون حافظه یا سټوریج به هم کلین شي، ورسره به وایرس هم پاک شي، اتوماتیک یې هغه وایرس هر څه زموږ د فون نه پاک کړي. دلته وګورئ سی پی یو کولر هم شته دی کې، فون بوسټر هم شته دی که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د فون سپیډ زیات کړئ، بوسټ یې کړئ، نو دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دا به ستاسو فون بوسټ کړي، څومره اپلیکیشن چې دي د هغې سرعت به برابر شي، فون به ستاسو بالکل بوسټ شي، نو دې نه هم تاسو کار اخیستلی شئ. نورې مختلفې فیوچر هم لري، تاسو به هلته وګورئ. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ دې اپلیکیشن نه کار واخلئ. ښه زبردست اپلیکیشن دی. امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي. زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ. ښه وخت، الله پامان.